سلامونه قدرمنو لیدونکو او له ډنمارک څخه د افغان غږ د تلویزیون ګرانو مینوالو هیله ده روغ جوړ خوشاله او نیکمرغه اوسئ. یوسف و دوستم له ډنمارک څخه د افغان غږ د تلویزیون چلوونکی و به وختل د خپل همکارانو یو خبره تاسو سره شریک کوم. زموږ خبرونه هم د اوس د چمتو کېدو په حال کې دي. همکاران مو په استودیو کې د نورو استودیوګانو کې دوی مصروف دي چې د دې اونۍ خبرونه چمتو کې. خو دوی ماته ویل چې یو شمېر اوریدونکو او ګرانو لیدونکو مونږ نه هیله کړې ده چې د تاسو تمثيلي برخه کدا مونږ ته راوخه یو ټوټه یو ویډیو کلیپ کې چې دا تاسو څنګه تمثيلوي. ځکه تمثيل خو مشکل کار ده او بعد ډیر کسان پکې برخه واخلي. ارزو کوم صاحب چې مونږ خو دلته د ممثلینو ډله نه لرو، خو یوازې زه او فایزه جانه بس دغه خبرونه چې مخ ته وړو هغه کې متنوع او بیلابل برخې دي چې یو برخه د مولا چرګک ټوکې ټکالي دي. ځکه یو شی به خو بخاندم تمام ورځ د غمونو او دردونو ناخوالي دي د خبرونه اورو. نو کله کله د رادیو یا تلویزیون خبره دای چې د خلکو ذوقونه هم په پام کې ولري. نو دغه د مولا چرګک ټوکې ټکالي مونږه په دوه برخو کې وړاندې کوو. یو برخه دا ده چې د خبرونه په پایل کې مونږ ټوکې ستاسو را لېږل شوی ټوکې لولو، او دومره برخه بیا د خبرونه د لومړي سات په پای کې د مولا چرګک ټوکې ټکالي دي چې هغه بیا تمثيلوي. نو ستاسو امر په ځای کو قدرمن دوستانو. زه به دغه د نننۍ هفته د دې هفته د رادیو پروګرام په هغه ورستۍ برخه کې د مولا چرګک د ټوکو ټکالو یو برخه تاسو ته واوروم. راځي خدای وکړي چې تاسو مو خوښ شي. د مولا چرګک ټوکې ټکالي. اینه میلاو درسایکو تمام روز در میسرکات تا میره بالا میره که تو خود گپ میزنه چرت میزنه. اولا در اینجا بیا برای بگی؟ خودتا میگم یا گپ دانتا سعی شوربتی چی گپ است؟ خوب ببخشین ببخشین دیگه غالمغال نکو سیاست هستی اگر نه خوب غالمغال نکو بیا. چی میگی؟ امی خودتا که من میبینم همیشه عد تشویش هستی. این سوال شده امی طرف میری او طرف میری این طرف میری او طرف میری که تو خود گپ میزنی. حیران ماندیم یک روز نه دو روز نه هر روز دمی مشکل هستی. آفرین تیده در فکر ما هستی. بسیار تشکر قربانت شم. اعتراض است که من برات بگم که امی تشویش چی هست؟ تشویش ما خو عزیز بیبی جان که اینمی ما همیشه دمی چرت هستم و همین تشویش برابر داشته که این برقا که میره نه این برقا که میره این کجا میره یکیش و یک مسئله دیگه که بیخی مرا دیگه همی شو روز دیگه تشویش انداخته اینو میگه و هیچ که همی پرستامول نیست همی گولی هایی را که ما شما این پرستامول آلی چی میفهم که سر ما درد میکن. قدرمن دوستانو د بل برخه به هم واورو. د مولا چرګک ټوکې ټکالي. یاره ګل بابو دې پیټل ته راځي کنه خو یو پختنه می کوله دې ته خو یې به خدمه پختن پختن ته می جواب نه راکې کنه. اول دې خپل صحت او سلامتی غو مخره دغه سیګریټ بند کا بل ورځ به مړی دغه سیګریټ قصه می درته کوله کنه یو لیونی دې کړو په دې سیګریټو باندې ګوري چې ګوره ته وړاندې راځي لګ درکنه خو لیونی دې ذکر به تمام ورځ دې خوب کې ګوري دې ته یو خبره وکم دا به هغه دنیا کې سیګریټ کول شته دغه څه شاده دنیا کې خود ټول لیونی کړو هغه دنیا کې شته دا باندې چې هغه دنیا کې سیګریټ کول هر شته سیګریټ هم شته هر شته خو شرط دا دی چې دوزخ ته بځي الته به بلای
ها قدرمنو دوستانو هیله ده چې زمونږ دغه تمثيلي برخه هم تاسو خوښه شوي یو سای بندگی د نور څه نشو کولای له هیواد نه لري دغه رادیو او تلویزیون چې مونږ یې چلاوو ډیر مشکله ده هم په مادي لحاظ هم په تخنیکی لحاظ هم په معنوي لحاظ ځکه دا خو د یو کار د چې د دې لار نه خلک معاش اخلي او همدای کاری خو موږ اصلي کار بل څه دا د رادیو تلویزیون کار اسې وړیا کوو او ډیر سخت ده ځکه د تخنیکی امکانات خو بیا د ډنمارک له مقاماتونه ډیره زیاته مننه کوو چې موږ ته دا امکان فراهم کړی د استودیو د ټول امکانات د خود دوی دي نو موږ نشو کولای چې د یو څه جوړ کړو مهمه خبره ده چې موږ څنګه کولای شو د خپل رسالت د خپل وطن په وړاندې تر سره کو یا د یو رسپانو جریدې لاره یا د یو رادیو تلویزیون لاره او یا هم د مهاجرت او کډوالۍ د ژوند د تیرول لپاره د نورو امکاناتو چې هغه په درې برخو کې ویشل کیږي یو د افغانانو ملي یووالی د په بهر کې دویم د افغانانو راټولیدل دی یو لبل سره ناسته ولاړه د پیغام او خاده کې دا درېمه خبره ده چې څنګه کولای شو د دې ځای نه پول شو ګران افغانستان ته دننه او البته څه کولای شو برسته وکړو کوم دغه رادیو تلویزیون چلو او دننه خپل وطن سره رابطه لرو او خپل هیوادوال په دې خبرو چې په بهر کې افغانان هم خپل وطن نه هېري خپل مور پلار نه هېري خپل هیواد خپل ولایات او ولسوالیګانې او خپل ګران خلک نه هېري او سره د پیغام او خاده کې د بل خو د هغوی پیغامونه راوړل دلته په اروپا او په د نړۍ په نورو هیوادو کې ګرانو افغانانو ته دا یو پول بل څوک تجارت سوداګرۍ کې د نن افغانستان کې مرسته کوي بل ته په د مهاجرت په پروسه او د کډوالۍ په پروسه کې د اسانتیاو په برابرولو کې نوي مهاجرینو سره مرسته کوي کډوالو سره مرسته کوي یو بل ټولنه جوړي فرهنګي او کلتوري شوراګانې ټولنې دي دلته جمعیتونه دي دوی به بیا څه کوي دوی به د زموږ د راتلونکي نسل یا نوي زلمیانو او ځوانانو په سالمه روزنه او پالنه کې دوی برخه اخلي افغاني کلتور به ورزده کوي پښتو دري ژبه به ورزده کوي او خپل هیواد سره به په فرهنګ او کلتور کې موازی ساتي چې دوی همداسې را لوی شي چې د دوی او د مور پلار اصلي ټاټوبه هغه افغانستان ده او په خو بدو کې به ورسره مرسته کوي هیله لرو چې زموږ دغه خدمات او دغه چوپړ چې دلته تر سره کوو زه او زما میرمنه فایزه جان هوسا او زما د بچیان چې را سره دي د ستاسو لپاره د قبول وړي او تر هر څه د مخه مهمه خبره ده چې د خدای په دربار کې زموږ دغه خدمت قبول شي او تاسو نه مو هیله ده د قدرمن دوستانو چې زموږ د پروګرامونو په خوالي کې موږ سره برخه واخلي همدا اوس چې مولا چرګک ټوکی ټکالي وړاندې کړل تاسو نظر څه ده په دې باب راته ویل کې لاندې کومنټونو کې او موږ اصلاح کوي موږ ته لارښوونه خپل مدري غوېل موږ کور مو ودان ژوندۍ وسی له زلزلو طبيعي آفتونو له بدمرغیو له ناخوالو له مظالمو له زندانونو او له ډیرو بدو ورځو خدای وساته تل د خوشحالي ستاسو په نصیب پرېږدي چې اسمان تل په تاسو باندې شین وي